سلامونه ټولو خویندورونو ته. د پروني کړکېچ د ایراني ځواکونو سره د افغانانو اخو ډب د ډېرو تش په نامه افغانانو منافقتونه او خیانتونه را په ډاګ کړل. البته په خپله رسنیو کې یا په شخصي ټولنو کې چې سره کینو ډېر داسې چې افغان شمارل کېږي او تل به د افغان لپاره بغارې وهلې، خو نن د ایراني ټوپکمارانو او غاصبینو ملاتړ کوي او ډېر په سپین سترګۍ د افغانانو په مخ کې وایي چې د افغانستان نظام اسلامي نظام چې دی په ایرانیانو باندې تیری کړی دی او د منغندو او دوی چې دي تل جنګونه کړي دي او نه ګاونډیتوب پیژني او نه اسلامیت پیژني او نه اسلامیت پیژني او داسې نور. په هیر مو نشي چې افغانان په جنګ هم ډېر ښه پوهېږي، په ګاونډیتوب هم ډېر ښه پوهېږي، په انسانیت هم ډېر ښه پوهېږي، په اسلامیت هم ډېر ښه پوهېږي چې بیلګې که څوک سترګې لري او پوهه لري هغوی په دې باندې پوهېږي. راغلو په دې کې چې دغه 50 کاله چې موږ وځپلی شو، هر ګاونډي په موږ باندې تیری وکړه، غصب یې وکړه چې بیلګې تاسو ته د ډیورند د کرښې 14,500 کیلومتره ځمکه ده د ایران هغه مورچې دي چې زموږ په خاوره کې جوړې کړي دي او داسې نور. ګاونډیتوب هم زمونږ ټولې نړۍ ته معلوم دی او نړیوال په دې باندې شهیدان دي، اسرائیل دي که هندوان دي او که روسان دي او که اروپایان دي، ټول په دې باندې شهیدان دي او پوهېږي. خو نن چې زمونږ یو څو کنځلماران یا هغه کسان چې په افغانستان کې به نه افغانیت مانه، نه به افغان مانه، نه به بیرغ مانه او نه به زمونږ ملي ژبه منله او دوی نن را پاڅي او په موږ باندې تهمتونه لګوي او تورونه لګوي او بهتانونه لګوي. نو دوی خو چې چا تل اکمالات او دوی چې روزلي دي او د دوی مرستې کړي دي د همغوی سره تللی دي. بیلګې موږ او تاسې ګورو، زه نه غواړم چې په جریان کې لاړ شم، خو حیران زه هغه افغانانو ته یم چې هغوی ډېر په سپین سترګۍ او ډېر په بې شرمۍ سره وایي چې افغانانو په ایرانیانو باندې تیری کړی دی او دا خو د خدای ورکړی شوي اوبه دي. په نړۍ کې به تاسو یو انسان هم ونه ګورئ، خدای پاک چې ادم را لېږلی دی 1,40,000 کم زیات انبیاء را لېږلي دي، ورسره قرآن را لېږلی دی یا نور کتابونه، هغوی ته حقوق بیان کړي دي چې یو سړی په خپله د ولږې مري بل ته به څه ورکړه، چې یو سړی په خپله د تندې مري بل ته به څه ورکړه، او چې کوم قراردادونه لیکل شوي هغه هم پراته دي، خو ناپوهان په دې باندې نه پوهېږي. را به شو لنډ دې خبرې ته چې نن موږ ته څه کول پکار دي. موږ باید په نره په زغرده سل په سلو کې د خپل نظام ملاتړ وکړو. که څوک اختلافات لري، نظري اختلافات لري، هغه یو طرف، که پرور د رور سره کوم اختلاف لري هغه یو طرف، خو دښمن ته څوک خپل رور نه پرېږدي. همداسې دا زموږ نظام دی، موږ یې ملاتړ یو او یو به تر اخره پورې. او هر ګاونډي یا هر خارجي زموږ په خاوره باندې تیری وکړه په زغرده به هغې ته یو کېږو او غاښ ماتونکی جواب ورکوو. او که ډېر ملګري بیا موږ ته پیغور راکوي چې پلانکي ځای کې بې پیلوټه الوتکو تیری وکړه او بستانکي ځای کې، نو موږ به خپل زور ته ګورو او خپلې کمزورۍ ته ګورو. دا چې په موږ کې وس نشته د دې معنا دا نه ده چې موږ به مړې سترګې نیولي او د دښمن په خوا به ولاړ یو. دا د بې ننګۍ ژوند، دا د بې غیرتۍ ژوند، دا د خیانت ژوند، دا د پردۍ نوکرۍ ژوند، د دې نه زر واره مرګ موږ او تاسو ته بهتر دی چې موږ او تاسو د خپل نظام مخالف
د نورو ګاونډیانو یا د نورو مخالفینو یا د نورو غاصبینو چې د 1540 کاله 50 کاله موږ وخړو لا هم موږ خوري او په موږ کې داسې جاسوسان روزي چې موږ تاسو ګورو. نو د خويندرونو مهیله ده چې د داسې جاسوسانو نوکرانو خائنانو او داغو روزل شو چې بهرانيانو روزلي دي او نن د بهر نه راغاپي دا غوي خله بندې کوي لاسونه سره یو کوي خپل وطن آباد کوي خپل ځان آباد کوي خپل ولس آباد کوي او هر څوک چې زموږ خاورې ولسته په چا په سترګې وګوري سترګې ته په ګوتو وباسي. الله مو ښاد او آباد لره ژوندي اوسئ او ښاد اوسئ. په یووالي کې مو ژوند دی، په یووالي کې مو آبادي ده، په یووالي کې مو د دنیا او د آخرت ګټې خوندې دي. السلام علیکم ورحمت الله.